سلامونه ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ. او موږ راغلي وو دلته فرانسې په میس ښار کې یو غټ میله لګېدلې، نندارتون ده د غواګانو، یو غټه میله ده او غواړو چې دغه نسلونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وښیو، نشر یې کړو تر څو تاسو یقیني راسئ او د لر سپین غر شرکت لخوا نه دا ستنې تاسو ته رسیږي. په هر ولایت ننګرهار، کابل، پکتیا، نور ولایتونو کې کولی شئ تاسو دا ستنې وکاروئ. نو موږ کوشش کوو چې دا نسل ستنې موږ افغانستان ته لیږو او موږ کوشش دا کوو چې تاسو دغه په ژوندۍ بڼه وښیو چې دغه نسل آینده کې ښه نسل راشي منځته افغانستان کې. خو که تاسو یو خوا بل خوا نسلونه وکاروئ نو آینده بیا نسل خرابېږي. مننه، سلام. دا غټه ده، یعنې که چېرته وخت چې تېر شي زه نه دغسې جوړېږي د 7 کالو ده تقریبا. غولانځه یې که وګورې ډېره زبردسته غولانځه لري، ښه سپا او ونه ډېره قوي ده. د غولانځه که وګورې دا ډېر اوږدوالی لري، غوړوالی لري. تا ماسک اچولی؟ دا خوشۍ خو یې ونه ښودلې موږ ته که نه، دا خوشۍ مو ښایه. دا 2010 دا 10 میاشتې، 10 دا د 5 ده. اشاره یې کړې دا ډېرې ښې دي والا. زموږ افغانستان کې خلک د عصري سپینې ډېرې خوښوي، د عصري سپینې